ابقى متصلا بالإنترنت فقط. يوازي أونلاين وسا، صرف أونلاين وسا. Just stay online. Just stay online. ابقى متصلا بالإنترنت فقط. يوازي أونلاين وسا. Just stay online. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. طول تخرغلاس دربي ذاكرة أونلاين مركز تخرغلاس. Welcome to all 32 sentences for WhatsApp chat. د WhatsApp خبرې اترې عربي، انګلیسي او پښتو ژبه کې درس پیلول نه مخکې هیله کوم چې یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب د زنګ علامه اوکې کلیک کړئ، ویډیو لایک کړئ. Don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell button and like the video. او یو فیسبوک کې زموږ عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. Message is not sending. Message is not sending. الرسالة لا ترسل. الرسالة لا ترسل. پیغام نه لیږل کیږي. پیغام نه لیږل کیږي. موږ یو چاته پیغام لیږو. When we want to send a message, so sometimes the message is not sending. So in Arabic, په عربي کې وایو الرسالة لا ترسل. لا ترسل. پیغام نه لیږل کیږي. اتمن څه مشکل دی انټرنیټ کې. بل دویم، is she still online. is she still online عربي کې معنا هل هي ما زالت متصلة بالإنترنت. هل هي ما زالت متصلة بالإنترنت. هغه یعنی هغه خزه فیمیل خزه لا هم آنلاین ده. آیا هغه لا هم آنلاین ده. is she still online. هل هي ما زالت متصلة بالإنترنت. بل he has removed the last scene. he has removed the last scene معنى لقد أزال آخر الظهور. لقد أزال آخر الظهور. هغه ورستی حالت یعنی ورستی لید حالت لید لري کړای. هغه ورستی لید لري کړای. لقد أزال آخر الظهور. he has removed the last scene معنا اکم میسج چې لګل کیږي واتس اپ کې تاسو ته خي چې دا سړی دومره وخت مخکې هغه آنلاین نو هغه اخوا کړی سیټینګ نه اخوا بند کړی دی. لقد أزال آخر الظهور. he has removed the last scene. هغه ورستی لید لري کړی. just stay online. ابقى متصلا بالإنترنت فقط. يوازي online وسا، صرف online وسا، بس بل کار نسته، صرف online وسا چاته وایو. ابقى متصلا بالإنترنت فقط. just stay online. I didn't see your status. I didn't see your status. ما رأيت حالتك. ما رأيت حالتك. ما ستا حال نه دی لیدلی. حال معنا status. عربیک واتساپ کې status وای. اغه status تا عربی کې حالتک ستا حالت یعنی status مراد. حال نه مراد status. ما ستا status تا حال نه دی لیدلی. عربی کې وایو ما رأيت حالتك. ما رأيت حالتك. I didn't see your status. بل أجبني إجابة سريعة فقط. أجبني إجابة سريعة فقط. just give me a quick reply. just give me, here is a me, a quick reply or just give a quick reply. بس ماتا جر جواب راکوا. ماتا یا زر جواب راکوا. Are you busy somewhere else. Are you busy somewhere else. هل أنت مشغول في أمر آخر. هل أنت مشغول في أمر آخر. آیا ته په بل ځای کې بوخت یې یعنی موږ چاته مصروف کوو چاته میسج کوو واتساپ کې جواب نه درکوي موږ ورته وایو هل أنت مشغول في أمر آخر. آیا بل ځای کې بل کار کې مصروفه یې نو انګلیش کې داسې وایو Are you busy somewhere else. هل أنت مشغول في أمر آخر. آیا ته په بل ځای کې بوخت یې. next keep talking to me. keep talking to me معنا لما سره خبري كوا. استمر في التحدث معي. استمر keep في التحدث معي. keep talking to me لما سره خبري كوا. بل when will you be free. متى تكون فارغا معنا تبا كلا بيكاريجي.
تبکل بیکارگی. When will you be free? When will you be free in Arabic? متى تكون فارغا. in Pashto تبکل بیکارگی وزگارگی با. You started being offline these days. You started being offline these days. In Arabic بدأت أن تكون غير متصلا هذه الأيام. بدأت أن تكون غير متصلا أو غير متصل هذه الأيام. ته په دې ورځو کې آفلاین کېدل پیل کړي، یعنی تا په دې ورځو کې آفلاین کېدل پیل کړي، یعنی ته آفلاین یې درک دې نسته. عربي کې څنګه وایو؟ بدأت أن تكون غير متصل هذه الأيام. You started being offline these days. I like your profile picture. I like your profile picture. أحب صورتك الشخصية. أحب صورتك الشخصية. زه ستا د پروفایل عکس خوښوم یا زما ستا د پروفایل عکس خوښیږي. چاته وایي نو داسې معنا عربي کې أحب صورتك الشخصية، انګلیش کې I like your profile picture. Next. لماذا قمت بإزالة صورتك الشخصية؟ لماذا قمت بإزالة صورتك الشخصية؟ ولې خپل پروفایل انځور دې لرې کړ؟ ولې دې خپل پروفایل انځور لرې کړ؟ Why did you remove DP? DP معنا display picture. Why did you remove display picture? لماذا قمت بإزالة صورتك الشخصية؟ ولې خپل پروفایل انځور دې لرې کړ؟ یعنی اخوا دې کړ، ډیلیټ دې کړ، بدل دې کړ. بل change your display picture. change your DP display picture. غير صورتك الشخصية. change your display picture معنا غير صورتك الشخصية. د خپل پروفایل انځور بدل کړه. د خپل پروفایل انځور بدل کړه. It is not good one. It is not good one. إنها ليست جيدة. إنها ليست جيدة. ښه نه دی، یعنی دا تصویر د پروفایل ښه نه ښکاري، ښه نه دی. عربي کې وایي إنها ليست جيدة. It is not good one. It is not good one. بل upload it on your status. upload it on your status. قم بتحميله على حالتك. قم بتحميله على حالتك. په خپل حالت کې پورته کړه یا په خپل سټیټس کې واچوه، پورته یې کړه. قم بتحميله موږ چاته وایو چې دا تصویر دا عکس خپل سټیټس کې واچو. نو عربي کې وایو قم بتحميله على حالتك. upload it on your status. Why did you upload such a status? Why did you upload such a status? لماذا قمت بتسجيل مثل هذه الحالة؟ لماذا قمت Why did you بتسجيل مثل هذه الحالة upload such a status؟ ولې دې داسې حالت پورته کړ؟ ولې دې داسې سټیټس پورته کړ؟ یو چا عجیب و غریب سټیټس اچولی نو تاسو ورته وایي خیرت خو دا څنګه دې سټیټس بدل کړی؟ لماذا قمت بتسجيل مثل هذه الحالة؟ ولې دې داسې سټیټس اچولی؟ Why did you upload such a status؟ Call me when you get free. Call me when you get free. اتصل بي عندما تجد الفرصة. اتصل بي عندما تجد الفرصة. کله چې ته بیکاره شوې ما ته زنګ ووهه. کله چې ته بیکاره شوې ما ته زنګ ووهه. انګلیش Arabic اتصل بي عندما تجد الفرصة. Delete your status right now. Delete your status right now. قم بإزالة حالتك الآن. قم بإزالة delete معنا ورکی پاکولو ته وایي delete remove. قم بإزالة حالتك الآن. همدا اوس خپل سټیټس پاک کړه، خپل حالت پاک کړه. همدا اوس خپل سټیټس یا حالت پاک کړه. delete your status right now. delete your status right now. قم بإزالة حالتك الآن. You can call me anytime. You can call me anytime. ته کولای شي ما ته هر وخت ټلیفون وکړي. عربي کې څنګه وایو؟ ته کولای شي ما ته هر وخت ټلیفون وکړي. عربي کې وایي يمكنك أن تتصل بي في أي وقت. يمكنك في أي وقت. يمكنك you can أن تتصل call me be
call me. في أي وقت anytime هر وقت. ته کولای شي ماته هر وخت ټلیفون وکړي. You can call me anytime. يمكنك أن تتصل بي في أي وقت. Where are you nowadays? Where are you nowadays? أين أنت في هذه الأيام؟ أين أنت في هذه الأيام؟ ته په دې ورځو کې چیرته یې؟ نه ښکاري. یو چاته وایي ته په دې ورځو کې چیرته یې؟ انګلیش کې وایو Where are you nowadays? Nowadays. عربي کې وایو أين أنت في هذه الأيام؟ چاته وایي It's me خان. هذا أنا خان. زه خان یم. یو چاته میسج وکړي هغه دې نه پیژني چې به ورته وایي It's me خان. هذا أنا خان. زه خان یم. Your typing is so slow. Your كتابتك بطيئة جدا. كتابتك بطيئة جدا. ستا لیکل خورا ورودي. ستا لیکل خورا ورودي يعني ډیر ورودي. Your typing is so slow. Your typing is so slow. In Arabic كتابتك بطيئة جدا. ستا لیکل خورا ورودي in Pashto. I will respond in a while. I will respond in a while. سأرد بعد قليل. سأرد بعد قليل. زه به لږ وروسته ځواب درکړم. زه به لږ وروسته ځواب درکړم. سأرد بعد قليل. I will respond you in a while. I need today's photo. I need today's photo. أحتاج صورة اليوم. أحتاج صورة اليوم. زه د نن ورځې عکس ته اړتیا لرم یا زما د نن ورځې عکس پکار دی. او چاته وایي چې خپل عکس راولېږه نننی عکس. عربي کې څنګه وایي احتاج صورة اليوم. نننی عکس مې پکار دی. انګلیش کې I need today's photo. زه د نن ورځې عکس ته اړتیا لرم. Whose number is this? Whose number is this? رقم من هذا؟ رقم من هذا؟ ان پښتو دا د چا شمیره ده. یو څوک تاسو ته میسج وکړي نه پیژنئ تاسو عربي کې به که ورته وایي رقم من هذا دا د چا شمیره ده. انګلیش کې whose number is this? Someone stranger message you in WhatsApp, you don't know him, so in Arabic you use رقم من هذا. Whose number is this? in پښتو دا د چا شمیره ده. Have I bothered you? Have I bothered you? هل ازعجتك؟ هل ازعجتك؟ آیا ما خو به مزاحمت نه وی کړی؟ آیا ما خو به مزاحمت نه وی کړی یا زورولې خو به مې نه یې؟ All right, I will talk later. All right, I will talk later. حسنا. All right, حسنا. حسنا. All right, حسنا. سأتكلم فيما بعد. I will talk later. سأتكلم فيما بعد. I will talk later. زبا ورسته خبري وکړم. زبا ورسته خبري وکړم. سأتكلم فيما بعد. I will talk later. He texted me yesterday. He texted me yesterday. لقد أرسلني أمس. لقد أرسلني بالأمس دلته راځي. لقد أرسلني بالأمس أمس. لقد أرسلني بالأمس سيرادي. هغه پرون ماته پیغام وکړ. هغه ماته پرون پیغام وکړ. I see you online every time. I see you online every time. أراك متصلا بالإنترنت دائما. أراك متصلا بالإنترنت دائما. ذتا هر وقت online وینم. یو څوک هر وقت online. نو تاسو به عربي کې ورته وایي أراك متصلا بالإنترنت. I see you online every time. ذتا هر وقت online وینم. Talk to me properly. Talk to me properly. عربي کې تحدث معي بشكل صحيح. تحدث معي بشكل صحيح. زما سره په سمه توګه خبرې وکړه. زما سره په سمه توګه خبرې وکړه. عربي کې وایي تحدث معي بشكل صحيح. Talk to me properly. Is anybody around you? Is anybody around you? یو چاته شخصي پیغام کوي ورته وایي آیا څوک به در سره نه وي خواته دې څوک شته؟ نو عربي کې وایي هل أحد معك؟ هل أحد معك؟ انګلیش کې is anybody around you؟ آیا څوک در سره شته؟ آیا څوک در سره شته؟ Connection isn't strong. Connection isn't strong. الاتصال ليس بقوي. الاتصال ليس بقوي. اړیکه قوي نه ده. اړیکه معنا connection ته وایي اتصال. دین connection قوي نه ده. الاتصال ليس بقوي. Connection isn't strong. Did you send him any text?
Did you send him any text؟ هل أرسلت له أي رسالة؟ هل أرسلت له أي رسالة؟ آیا تاسو یا آیا تا ورته کوم پیغام لګلای؟ آیا تا ورته کوم پیغام لګلای؟ هل أرسلت له أي رسالة؟ No, not this time. لا ليس الآن. نه دا ځل نه. No, not this time. جزاک الله خیرا. خبرې اترې په واتس اپ کې دا زموږ نننی درس و. که څه پوښتنه سوال وي هیله کوم یو کومنټ وکړئ. If you have any question, suggestion, objection, you can comment below. Don't forget to like the video, and if you have any questions, so you can comment. Don't forget to subscribe our YouTube channel, press the bell button, and don't forget to like the video. جزاک الله خیرا. دا ویډیو لایک کړئ. like the video. جزاک الله خیرا. دا ویډیو لایک کړئ او یوټیوب کې او فیسبوک کې مونږ فالو کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.